دلته تقریبا دوه مکتبه دي چې هغه یو مکتب متوسطه ده، هغه تقریبا په 18-19 کیلومتري کې زموږ ته پرته ده. دلته تقریبا 15,000-14,000 کورنۍ اوسېدونکي دي. نو دغه یو مکتب موږ ته بسنه نه کوي په دې خاطر چې هغه ابتدایه ده، تر شپږمه پورې ده. نو موږ بار بار د ریاست ته دا ویلي دي چې موږ مکتب باید متوسطه سي، په دې خاطر چې دلته موږ داسې شاګردان لرو چې تر شپږمه پورې درس ویلی، نور دغسې پر کور ناست دي. یا نه لیسه لرو نه متوسطه لرو. متوسطه تقریبا موږ ته په 18 کیلومتري کې لیرې ده. تقریبا شاوخوا 10,000 کورنۍ دي ژوند کوي په دا منطقه باندې. 10,000 کورنۍ دي، دوه مکتبه پکښې دي. یو مکتب دا د بنادر د وطن مکتب دی، یو مکتب چې د سلام خان اکا د کوره سره دی. هغه مکتب یو څه لږ کم دی جوړ دی نور، او دا مکتب خو ګډ سري مکمل کار یې پاتې دی. دې مکتب دغه لاسرسي چې ورته لري دغه دوه مکتبو ته دا نشي کولی چې دغه دوه مکتبو ته دوی مقصد سره راشي. مګر تقریبا ویې منه دا خو ما د اټکله درته وویل چې 7,000 که 10,000 یې هم ودیسي، دې ته داسې دی چې دا جوړې نه دي تر اوسه پورې. دا هغه پخوانۍ باندې نقشې لیدلې دي، په هغه کې اوس هغه د طالبانو استوګنه کوي، وطاقونه یې دي پکښې. هلکان نشي کولی چې هلته سبق ووایي، داسې یو ځای. دا کوچنیان اوس دغه بې درسه پاتې دي، څوک مدرسې ته ځي، څوک ورځي نه. بس دغه یې کار دی چې دوی دغه ته نشي کولی چې دې مکتبو ته واچوي. هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ اړوند باید ووایي چې رښتیا دا ستونزه خو عموما ټول هلمند کې موجود ده، او کومې ودانۍ چې نیمه کاره پاتې دي هغه هلمند کې 45 باب مکاتب چې هغه د اقرا برنامې مربوط وه، د هغو کارونه فلحال تعطیل دي، ځکه د هغو بودیجه جهاني بانک سره کنګل شوې ده. نو هغه کارونه ځکه معطل پاتې دي او بشپړه شوي نه دي، تر اوسه یې سرنوشت معلوم نه دی. او کومه چې د مکاتبو ارتقا ده چې هلته دوی لیسه دوره نه لري، دا نن هم یو مکتوب هغه چې د وزارت مقام له خوا څخه ارتقا تایید شوی و، د لیسې دورې امضا مو کوي، کار شروع دی. انشاءالله کومو ځایو کې چې هلته ضرورت وي د شاګردانو، کوشش کوو چې هغه مکاتب ارتقا وکړي او لیسه دوره پیدا کړي او شاګردان په هغه ځای کې فارغ کړي. پژواک خبري اژانس د پیښو ریښتینې هنداره